لمونځ د اسلام د مهمو بناوو څخه دی. الله تعالی خپله په قرآن مجید کې فرمایلی چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. دا لمونځ چې دی دا تاسې د هر ډول ناروا او فحشا کارونو څخه منع کوي. خو مونږ بار بار دا ویلی دي چې الله تعالی د لمونځ کول نه دي غوښتي. که یوازې د لمونځ کول وای مونږ به هیڅ یو کس هم بد عمل نه ترسره کول، ځکه دغه آیت چې الله تعالی دلته په قرآن مجید کې راوړی دا به ثابت شوی وه. خو اوس خو دروغ نه دی، د الله تعالی خبرې دروغ نه دي. هدف دا دی چې د لمونځ قایمول الله تعالی غوښتي دي. مونږ به هله دې هدف ته رسیږو او دا خبره د الله تعالی به هله مونږ ته په ثبوت او په تجربو رسیږي چې مونږ کله په صحیح ډول منځونه ترسره کړو، د خپل منځونه قایم کړو. اوس مونږ ټول منځونه کوو خو قایم کړي مو نه دي. مونږ باید خپل منځونه قایم کړو. بیا وایم چې د لمونځ کول نه بلکې قایمول دي. که په کولو وای اوس به دغه ټول انعامات مونږ ته حاصل وای. دا چې مونږ ته نه حاصلېږي نو دا دی چې مونږ باید خپل منځونه قایم کړو. کله مو چې لمونځونه قایم کړل بیا مونږ ته هغه انعامات چې الله تعالی د لمونځ په اساس یو انسان ته ورکوي له هغې ټولو څخه به مونږ برخمن کیږو. دا چې اوس نه یو برخمن الا دا چې زموږ لمونځونو کې ستونزه موجوده